رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسق حياتي قرآن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. د پکتیا ملي رادیو تلویزیون درنو لیدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د دیني زده کړو سلسله چې د رادیو تلویزیون لارې مخبرېږي انشاءالله. نو دا درې برخې لري. نو اول برخه نوراني قاعده ده چې او دویم برخه د لمانځه زده کړه ده انشاءالله او درېیمه زده کړه تجوید عملي اجرا ده. نو اوله برخه عمومي د ټولو د شامله ده، خصوصا وړو ماشومانو لپاره ډېر ضروري ده چې دوی تعقیب کړي. او دویم برخه هم عمومي ده، خو البته مشرانو ته ډېره ضروري ده چې کینې د لمانځه الفاظ کوم چې کې غلطي وي اصلاح کړي او معنا یې زده کړي. او درېیمه برخه بیا ځانګړې ده، خاص ته چې حافظانو قاریانو ته ده، نو هغه د عملي اجرا بیا زده کړي. نو انشاءالله موږ اوس اوله برخه شروع کوو. نو طالبانو شاګردانو تاسو یې مافسې تکراروئ، نوراني قاعده خلاصه کړئ. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نوراني قاعده. نوراني قاعده. طالبانو ځوانانو تاسو به دا زده کوئ. نوراني قاعده، د قاعده څه ته وایي؟ قاعده اساس بنسټ ته وایي. څه ته وایي؟ اساس بنسټ ته وایي. تهداب بنسټ، یعنی دغه کله چې تا قاعده زده کړله یعنی تا اساس بنیاد قرآن کریم لپاره سیخ کړ. لکه موږ تاسې که فکر کړي عامه اصطلاح یو کور جوړوو، مدرسه جوړوو، جومات جوړوو، مارکیټ جوړوو، نو اول سنګکاري ورته کوو. ولې؟ چې اساس یې ښه راسي که نه. نو داسې که غواړو چې قرآن کریم ښه زده کړو، دا قاعده اساس د تجویدي قاعده ده، ډېره مهمه ده. نو قاعده اساس بنسټ تهداب بنیاد. نو دا انشاءالله موږ تاسې خصوصا به دې کې د حروف چې کوم دي د هجا تو دا به ور زده کوو. په دې قاعده کې نوراني قاعده کې 14 درسونه دي. څو درسونه دي؟ 14 درسونه دي. دغه د 14 درسونو اول درس عنوانونه به هم زده کوئ. په دې اول درس د قاعدې کې چې دي مفرد توري شي، مفرد توري چې هجا توري ورته وایي. څه توري؟ هجا توري. قرآني توري ورته وایي. څه ورته وایي؟ قرآني توري. الف با ورته وایي. څه ورته وایي؟ الف با. شاباس. نو په دې عربي مبارکه ژبه کې دغه د مفرد توري هجا توري 9 دانې دي. څو دانې دي؟ 9 دانې. دې کې اختلاف د 28 دي که 9 دي، خو موږ په تاسې به 28 حروف چې محقق مخرج لري تاسو به ویلي که نه. 28 حروف نه به بحث کوو. دغه نه دغه 28 یا 29 حروف، نو دغه نه د چې لغتونه کلمې جوړېږي، دغو کلمو نه به ایتونه جوړ سوي دي، ایتونه چې یو ځای دغه سورتونه جوړ سوي دي، او څوارلس سورتونه قرآن کریم مرتب سوی جوړ سوی ده. نو دغه حروف چې کوم د هجاتونه دی اساس د بنیاد دا مو چې نه زده قرآن کریم تلاوت نشي کولی. نو موږ تاسې اول درس مفرد توري یایو، صحیح ده. نو زه بیا شپږ حروف یایو، ډېر نه وایو. نو مخرجونه به یې پېژنو چې کوم ځای نه ادا کېږي. صحیح ده انشاءالله. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هجا توري. هجا توري. الف. 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 یعنی موږ تاسې غلط تلفظ ځینې خلک کوي. الف دا په پښتو کې ده، موږ ژبه کې ده، عجمي ده. نو عربي کې الف څه به وایي؟ الف. 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 با. 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 ګورئ دا با دوه حرفیز ده چې ویلې کې که نه لکه مسمه اسم با الف با. نو بیا قاریان وایي کتابونه لیکلي چې کله تاسې حرف مخرج معلوموئ حرف ساکن کې همزه به داخله کوي. تاسو په دې نه پوهیږئ که نه. لکه همزه با زبر اب. همزه با زبر اب. 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 اواز د کوم ځای نه خارج سه؟ مخرج شونډو نه که نه. اب. اب. شونډې مخرج سه که نه. په شونډو کې دغه بهري برخه نه لمده برخه. شونډې دوه برخې لري، وچه برخه د کوم بیدا بریخي دومره نه لمدې برخې دي. اب. 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 څه که نه. اینې لکه بالبرکه برکه به، اینې به. او تا. 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 نو با خو شفوي تورې څه او تا تاسو ته مې ویلي وو نو دا په راس اللسان کې ده، نطعیه حروف ده، نطعیه که نه. ولې د ژبې سر څوکه د غاښونو بیخ او رویو او وړو وړو کندو ته لګېږي.
كنا أت 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 تلك تلك كنا نو تا 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 بیا ثا ته وګورئ ما ته وګورئ د مخرج زده کوي ثا ثا مونږ ویلو ثا کوم مخرج ده راس اللسان د ژبې په سر نه ده کېږي او دغه حروف لثویه ده لثویه نرم حروف ده څنګه د ژبې سر د لسان علیا د څوکو ته ورلګي سر ته ثا ثا نو په کوم راودي ثا ثا ثواب ثواب دي نرم ثا 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 شابس جيم جيم مونږ تاسو ویلو وسط اللسان کېده کنه چې جيش حروف مرتوي د ژبې مانس پاس تالو ته ورجنګيږي ورلګيږي کنه دغه قلقلي صفات هم دغه قلقل صحیح ده لازم صفات ده نو جيم جيم د درې حرفیز ده باید کش سي کا جيم جيم اج أج اج أج کنه اج أج ان اواز من نروزي نو دا پنځه حروف سول به وته ګورئ تا ما په وای الف ألف با با تا تا ثا ثا جيم جيم جاز دك شابس ما شاء الله تبي ألف ألف تاسي ما وي باء تاء ثاء جيم شابس بل تاسو جاز دك بسم الله الرحمن الرحيم لمرأي الوصف مفرد توري ألف با تا ثا جيم ما شاء الله شابس جزاك الله او اخري خبر په دې کې قاعده کې چې په عربي ژبه کې مفرد توري نیوز دي داسې نورو ژبو کې مثلا په پښتو ژبه کې هم د څلوختو پورې رسیږي چې اته ځانګړي توري دي په فارسي دري ژبه کې درې درز دي چا فا گا بجا چا د ځانګړي توري دي هر ژبه مثلا په انګلیسي کې شپږ توري دي کنه الفابېټس ورته وایي او داسې په چینی ژبه کې تقریبا 400 پورې حروف دي نو هر ژبه خپل حروف لري خو د ټولو ژبو څومره ده عربي ماړه ژبه ده او ټول هم د عربي نه نقل کړی ده حروف رامنځته کړي دي نو نن موږ تاسو اول درس د بخښ زده کوئ تکراروئ به نو دویمه برخه موږ لمانځه شروع کیږي ان شاء الله رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسق حياتي قرآن بسم الله الرحمن الرحيم نو محترمو لیدونکو او لیدونکو منګه دویمه برخه شروع شوه د دیني زده کړو دغه د لمونځ په اونۍ کې کتاب ده ان شاء الله تاسو هم ځان سره پیدا کړئ او تعقیبوئ او ومه صفحه ده نو موږ به ورځ کې مثلا سبحانك اللهم ثنا به وایو الحمد لله سورة فاتحه ده بیا سورة اخلاص بیا تشهد بیا درود اللهم انا ان شاء الله راسي بزو مخته او ان شاء الله د المنځ فرایض دي سنت دي او داسه فرایض سنت دا به ان شاء الله نو الله دي قبول وګرځي الله دې متاسو دي اوریدو او د عمل په توفیق راکړي بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم المنز نو المنز د الله سره خبرو کولو ته وایي ښه صلات الله سره یو راز ده نو المنز په خپل توجه سره کوي په خشوع سره به کوي په عاجزي سره به کوي خو المنز الته په عاجزي سره وي چې د المنځ الفاظ دي جوړي په مازه په معنا پیږي په مقصد زه څه وایم او د الله سره خبرې دي کنه صحیح ده نو خبر الفاظ جوړوي ثنا سبحانك اللهم ذاك الله دا اللهم كذا كاللهم الانم دكوي سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك يعني سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك وتعالى جدك دوار جيئة لمدد وتعالى جدك ولا إله غيرك نوس معناه سبحانه پاکیده تعالی را اللهم اے الله نو الله پاک
تبتون يعني الله فاك ذات دا يا الله فاك دا سنا سبحان الله باكي تطول تعالى باردي الله تفاك ذاتي وبحمدك طول سنا صفتنا ك تعالى باردي الله لكاب دي مخاطب زمير دا الله تراجي دا تعالى باردي وتبارك اسمك بركتي دي اسمك سانم اي الله وتعالى جدك الوردي جدك شانستا مرتبستا ولا نشتا إله برحق معبود بل غيرك بغير لتانا بل برحق معبود نستا دلته بس معنا نه کوي ولا نشتا اله نور خدایان ولي باطل خدایان هډیر دي څومره ډیر خلکو نیولې دي کنه بوتان دي او شي مشرکین دي کنه دس بيت ولا نشتا اله بل برحق معبود نستا کنه غيرك بغير لتانا دا څو خلکو ډیر خدایان نیولې دي هغه برحق نه دي کنه بحق معبود بل نستا غيرك بغير لتانا خ نو انسان سبحانه چاز دکله سما بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك ما شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك بنوي تام شدنا ده وتبارك اسمك جدا وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك ما شاء الله جزاك الله ودائما قاعد المازل برخم خلاص صلوز بالتجويد برخة شروقية رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسق حياتي قرآن. بسم الله الرحمن الرحيم. لکه څنګه چې مخکې مې یادونه وکړه د درېیمه برخه بیا ځانګړې خاص برخه ده نو د قاریانو حافظانو لپاره ده هر څوک استفاده تر کولی شي دې کې به تجویدي قاعدې انشاءالله موږ معلومو د الله په مرسته انشاءالله سورة النبأ بسم سپاره أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون پنځه سوال موږ اوس عما يتساءلون په یو آیات کې ټکی مایو عملی اجرام کوو تجویدونه معلومو عين ميم زبر عم عين ميم زبر عم ميم زبر ما ميم زبر ما عما عما يا زبر يا يا زبر يا تا زبر تا تا زبر تا سين ألف مد زبر سا سين ألف مد زبر سا همزة زبر أ همزة زبر أ لام واو فشلو لام واو فشلو زبرنا نون زبرنا يتساءلون يتساءلون وقف عما يتساءلون
اجراکو طالبانو ګوري عامه نو عامه تاسو وی د څه شي کیږي غنای زمانی موږ ویلو ګوري عامه نو میم مشدد ده نو غنای زمانی غنم په دوه قسمه کړي و یو غنای انی یو غنای زمانی لږ تعریفونه یادونه بیا کوم لکه تاسو څنګه چې دا کتاب تجوید محصل لپاره دي تاسو به ویلې می کنه دا مخلص کړی الحمدلله نو چې سره تاسو ته هر یو کتاب چې تجوید خو دا کتاب ډېر خوندور دی ان شاء الله نو تاسو ور مخکې نو وی تاسو بیا اجرا کولای شئ یا معلم التجوید ان شاء الله شروع کو هغه صحیح ده نو غنای انی هغه وی د میم او نون فطری आवाज دی بي आवाज ده کله چې میم او نون باندې حرکت راغلی وي نو بیا څنګه وي الته غنای انی کیږي یعنی معلومه کیږي نو خو فطری आवाज ده غروزي یوجنه په ځین اخر نه جمع کی आवाज کنه او کله چې میم او نون مشدد سی بیا د غنای زمانی یعنی زمان څومره وخت کې تیریږي دوه حرکته یا والی څومره یا والی مندازه یا دوه حرکته نو ته غنای زمانی کوي او بیا کله ادغام په صورت کې په واو او یا کې غنای کیږي خو الته غنای نیمه غنای وی کنه ادغام سره له نیمه غنای وی واو یا چې ور سره ادغام په صورت کې نو غنای زمانی کیږي او به ورسته حسابو سودانی سوال بیا کوم حرف مشدد من گوی څنګه دوه ویل کیږي سخت ویل کیږي عامه کنه عامه او يتسا د خپل ګل الف ماده کی کنه کیږي الف مدم کیږي الف ماده مخته الف مخته زبر راغلی ده نو دکی به تشریح وسلک مدونه په څو قسمو په دوه قسمو نه عمومي کې په دوه قسمو اول اصلي مدونه بل فرعي مدونه اصلي مدونه 15 دانیو درې ماده دولین الف ماده واو ماده یا ماده واو لین یا او دا درې ماده ان دا طبي आवाज د دوی کیستا کشکیږي باید کنه کشسي مد معنا کشکول مدت و اذا الارض مدت کنه نوس د ماده بیا تقریبا قصر ده کی کنه دو حرکات په اندازه یو الف اندازه او لین به لک څه کم کشکیږي ډیر نه نیم یو الف اندازه نیم الف اندازه یو کنه یو حرکت نو او بیا فرعي مدونه چې ډیر ډولونه لري مثلا مد جایز ده مد واجب ده مد لازم ده مد عارض بالسكون ده کنه او یا منفصل متصل کنه ضروري مد او عارض بالسكون چې کله وقف باندې وسی نو دا به موږ وایو دلته اوس الف ماده ده یو الف اندازه اوس پورته جکسي او بل حمزه اوس راځي زائده نو کوم مد به متصل کوم مد به متصل یو جای مد کنه واجب مد ورته وایي او شکل علامه موږ سره غلي د غټه ده کنه نو دا څومره موږ ویلو په دې کې توسط همسته دوه الف اندازه وي دوه نیم الف وي څلور حرکت وي پنځه حرکت وي جایز دي او بیا حمزه ده حمزه قطعيه ده مفتوحه ده او یو حمزه وصليه وي کنه چې غاپو وصل کې غورځي کنه او حمزه قطعيه هغه ثابته وي کسر کې کومنس کې ویل کی او لو وای ماده ده اواز به سیده کش سي کنه او ساکن د مخته چیرې غلي دي پیش کنه او ساکن کما قبل مضموم لو او لون نو وقب الاسكان كو دلتا مد عارض بالسكون ده لون يعني اجتماع الساكنين راځي کتاب کې ان شاء الله تاسو ویل بیا مناسب او لون ځکه واو مختار ساکن او نون موږ ساکن کړ اجتماع الساكنين راول دوه حروف ساکن راول کنه دته وقب انه عارض وقف سخا عارض بالسكون نو اوس مصر شمار کوي عامه ولای زمانی کې یو تجدید قاعده می مشدد کې او می مشدد دوه ور یا سخت وي دوه تجدید قاعده يتسا المدام چې وک څو سوي تجدید قاعده او مد واجب متصل چې وک دوه تجدید قاعده حمزه قطعیه چې وک دا پنځه تجدید قاعده دي لو وای مد چې وک شپږ تجدید قاعده او وقف یا اجتماع ساکنین مرضی کا دای څو وو او مد عارض بالسكون کا دای اته تجدید قاعده وقف الاسكان کومه مشکل نشته نو دا ته تجدید قاعده سوی او کتا سي ار حرف مخرج مال موي عين کوم جنا دا کی کوم عين د چی حرف ده حلقي تور ده کنه ربنا ما خرج حلقي كيم دي قم تور ده حرف ضريبه كلري اقصى الحلق ده كده لا وسط الحلق ده دي مكوي منزلي برخه ده كده عين ح كده نو ميم شفوي تور ده شفتين ده كده شفوي كيم بحري تور ده لمدوب لا ده وش برخه ده كده ميم كم محمد صلى الله عليه وسلم كده
نو يا وسط اللسان كنا شجريا دي جبي مزنا دا كده باس تلوس لقي او تا حرف نطعيه وكنا نطعيه كان دي راس اللسان هذا كده او سين دام دي راس اللسان حرف ده خو صفيريه ده صفير رقم اواز بكده كان مرغان اواز وندي انه يتسا الف نو الف مونغيليو دا خو مقدر مخرج لري محققنا ده كان جو في ده كده خلي خالقا كده كان مستني طرفته او همزه قطعيه همزه همزه كم جي كده حلقيه حروف ده حلقيه هو اقصى الحلق ده فخير برا كده كان اول مخرج امدو ده خلي همزه وهذا او لام طرف اللسان كده كان طرف اللسان كم بيا انه اول تقريبا دوم مخرج ده اول نون ده بيا ده جابي طرف فاس طلوتو اخونا فاس بيخونا فاس طلوتو لقي او واو حروف الشفويه ده كان كان شنو يقول تاوسي كان شفويته ريده او نون طرفيته ريده طرفي حروف ده جابي طرفنا ده كي او جابي طرف ده فاس دورو دي صنايع عليا بيخس ولا جي وده دي مخرجو بلحاظ اتا غادي او لس حروف دي مطلس قيدي دي معلوميه انه تسبين ان شاء الله ده كوي تشاز ده تلاوه لمخي تيبيا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون صدق الله العظيم. الحمد لله خير الرحمن لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. خدایا دا درس ته رضا لپاره وګرځوي. خدایا پاکه ګناهونه سهوا عمدن معاف کړي. یا الله پاکه دا اسلامي نظام ته راکړی دی یا پاکه موږ ما اخلي خدای ته قوي وګرځوي محکمې وګرځوي. خدای زموږ د مشرانو حفاظت وکړي خدای ساتنه یې وکړي. خدای دا نظام نور هم په عدل باندې ودروي. الله پاکه اسلامي نظام ته راکړی دی. خدای پاکه نظامي بریا دې راکړي اقتصادي بریا هم راکړي. خدای پاکه دا ځوانان ښکلي حافظان دین عالمان وګرځوي. موږ ته عمل کول توفیق رانصیب کړي. د دې مدارس آباد ولري. ربي اغفر وارحم انت خير الراحمين لا اله الا انت سبحانك. رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن